زمونږ مور پلار د ډېرو لږ نه یم د ډېرو مور پلار سره دا د سره غم شتي نه چې بچی به مې په آخرت کې جنت ته ځي او که جهنم ته به شي د ډېرو سره خو دا غم دی چې 2 ټیمه روټۍ وخوري او کور یې مزېدار وي او جیداد ورته پرېږدم د مرګ نه بعد او د ډېرو لږو سره دا غم وي چې یا الله زما دا بچی خیر دی که دنیا کې لږه سخته تېره کړي خو یا الله جنت ته یې بوځه او زار او قربان د داسې پلار نه او د داسې مور نه چې د هغه سره د بچي د ابدي ژوند سوچي خو د دې مور پلار نه هم زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره محبت کړی او بیا د هغې نه زیات محبت ته الله زموږ سره دی نو ځکه پیغمبران راولېږل نو ځکه کتابونه نو ځکه علما دا ټول دې دپاره چې دا مخلوق دوی د عذاب نه بچ شي دوی د مصیبتونو او فتنو نه بچ شي الله وایي زه ستاسو په عذاب باندې څه کوم ما ته څه فایده میلوي تاسو له عذاب درکړم ان شکرتم و آمنتم خو که تاسو چېرته زما شکر ادا کړو او ایمان هم صحیح راوړو نو زه ستاسو په عذاب باندې څه کوم الله ته څه فایده ده چې ما ورته جهنم ته ګزار کړي الله ته څه فایده ده او څه فایده به الله ته میلاو شي که دا ټول پیریان او ټول انسانان جهنم ته ګزار کړي څه فایده به ورته میلاو شي نه په خزانو کې څه ډېرېږي او نه د خزانو نه څه کمیږي چې موږ له عذاب راکړي خو چې کله موږ ته عذاب میلاویږي نو هغه به زموږ د خپلو اعمالو د لاسه او هغه به زموږ د کوتاهیانو د لاسه اوس دې پیغمبر ته وګوره دومره حرسناک دی دومره مین دی په موږ باندې دا پیغمبر لایق د دې نه دی چې د ده په نقش قدم دې تګ وشي